د بحران نړیوالې ډلې په خپل تازه راپور کې په نړۍ کې د 10 احتمالي سختو نښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، چې پکې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکېچونو زیاتوالی هم شامل دی. په دې راپور کې ویل شوي، له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په سیمه کې د ناامنۍ شدت په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پام وړ زیات شوی دی. د راپور له مخې په افغان خاوره کې د ټي ټي پي شتون او د پاکستان پر وړاندې د امنیت ضد بریدونو تنظیم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سیاسي امنیتي کړکېچونو کچه لوړه کړې ده. د بحران نړیوالې ډلې په دې راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون له دې ډلې د طالبانو د ځینو غړو ملاتړ او له هند سره د طالبانو نږدې اړیکې به روان کال د شخړو د زیاتوالي احتمال زیات کړي. دغه بنسټ همداراز په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ټي ټي پي پر وړاندې اقدام وکړي، نو احتمال شته چې د ټي ټي پي او نورو امنیتي ضد ډلو غړي به له داعش خراسان څانګې سره یوځای شي. پیش آمد هند به طرف افغانستان و روابط بسیار نزدیک هند با حکومت طالبان در دراز مدت برای ما مفید نخواهد بود. از نقطه نظر جیوستراتژیک روابط ما با پاکستان حیاتی، حتمی و قطعی و در روشنی منافع ملی افغانستان مفید خواهد بود. په همدې حال کې پاکستان تل طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې له ټي ټي پي او له هند سره له تړلو ډلو ملاتړ کوي، او اسلام آباد تازه له طالبانو لیکلې ژمنه غوښتي او ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګري لا هم د دوی ترمنځ یوه ناحل شوې موضوع ده. We do not have any bilateral issue with Afghanistan except this one. موږ له افغانستان سره کومه ځانګړې ستونزه نه لرو. ترهګري د پاکستان او افغانستان ترمنځ اصلي مسله ده چې لا تر اوسه حل شوې نه ده. موږ له افغانستان سره یو ښه منځګړیتوب غواړو، خو دا اړیکې د مقابل لوري په ښه نیت پورې اړه لري چې د اسلام آباد د غوښتنو په وړاندې څومره مسؤلیت احساسوي. Hub of regional connectivity, the potential of such. क्या वहाँ हुकूमत है? वहाँ कोई हुकूमत नहीं है. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت په نوم هیڅ شی نشته، او طالبان هم ادعا کوي چې د پاکستان پوځ د امریکا په ګډون د لویو قدرتونو په همکارۍ د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. سربیره پر دې، د نښتو د شدت او د سیاسي او امنیتي کړکېچونو له زیاتوالي وروسته طالبانو په عملي توګه له هند سره چې د پاکستان یو اوږدمهاله سیال دی تعاملي چلند غوره کړی دی، او یوازې په تیرو 3 میاشتو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر، د سوداګرۍ وزیر او د روغتیا وزیر په ګډون 3 لوړپوړي چارواکي نوې ډهلي ته تللي دي.